جاسوس نظم د درویش دراني. څنګه چې زه تیاره ماښام د کور په لاره باندې په یوه تنګه او تیارې کوڅه وګرځېدم، ناڅاپه دوو کسو راګیر کړم او یوه له هغو زما تندي ته تماچه کړه. برابره زغره ده، ویل یې وزې به ګولۍ دا ستا له سره زغره ده. وایه دا کومې ادارې یې پسې کړی په موږ، چې موږ وشاته ښه نږدې په چایخانه کې ناست وې. زموږ خبرې دې لیکلې، خو چې موږ در پوه سو نو زره ولاړ سوې. مګر واوره، موږ جاسوس پېژنو، نظر مو تېز لکه د باز دی او ټپوس پېژنو. په دغه حال کې یې ملګري تلاشي کړمه زه، چې کوم کاغذ یې و په کار هغه یې وموندو اخر، او ورته بله یې د خپل ګرځنده پون بتۍ کړه. دغه بتۍ ته یې په لږ وخت کې هر څه ولوستل چې د کاغذ پر مخ ولیک، هغه یې ښه ولوستل. له هغه وروسته یې ورپورته کړلې ده ته سترګې، ویل یې دلته خو زموږ هغه خبرې نسته. یو څو بیتونه یې لیکلي دي د یار په غم کې. داسې ښکارېږي چې جاسوس نه دی، شاعر دی سړی، او د بې کارو په دې کار کې ښه ماهر دی سړی.